څوک چې قصدن منفردي دا کافر دی دا کافر معاشره کې داسې نوجوانان شته چې منځونه نه کوي. یاد وساتئ عزیزانو، منځ نه کول دا مسله ګوره دومره معمولي مسله نه ده چې منځ سړی نه کوي. صحابه کرامو به په چا د کفر فتوا نه لګوله سوا د هغه چا نه چې هغه به منځ نه کوو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی، عبدالله بن شقیق تابعي دی، وی ادرکت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا الا الصلاه. په هیڅ شی به د کفر فتوا نه ورکوله سوا د دغه بیلمازۍ نه چې سړی به مونځ نه کوي دا کافر شو. او پیغمبر په خپل هم فرمایي من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر. څوک چې قصدن مونځ پرېږدي دا کافر دی. په یو روایت کې راځي بین الرجل والشرك ترك الصلاه، د مشرک او د مسلمان ترمنځ فرق په مونځ باندې دی. دلته انډیا لږ لږ غوندې چې نیغه شي زموږ مسلمانان ویډیوګانې وکړي موږ به داسې وکړو داسې به وکړو او سهار مونځ نه کوي، ماسخوتن مونځ نه کوي. دې له به الله نجات ورکړي. امپاسبل، دا ناممکن ده. نجات چې راځي د ایمان نه وروسته په اعمالو باندې راځي. نو مونځونه نه کوي. مسله عزیزانو سخته ده. کوم کس چې مونځ نه کوي د احمد ابن حنبل او دارنګې د مالک او د شافعي رحمهم الله د دوی قول دا دی چې یقتل، دا به وجلی کېږي. او بعض علماو به ویلي چې دا مرتد دی. په همدغې امامانو کې امام ابو حنیفه رحمه الله به فرمایل چې دا به جیل ته واچولی شي، تر د مرګه پورې په جیل کې ایستار کړي. که توبې وي نیسته پرېږده چې په دې جیل کې مردار شي. په دې اوس زمانه کې د علماو او د دې زمانې نه مخکې د لوی ځوان چې ورته وایي عبدالقادر الجیلاني، د دې یو کتاب د غنیة الطالبین په فقه کې لیکلی. هغه وایي چې کم مسلمان منځ نه کوي طلقت علیه امرأته، ښځه پې طلاقه ده. اوسني د سعودي د علماو ابن عثیمین ابن باز د دوی فتوا هم دا ده چې کم مسلمان وي ځان ته مسلمان وي او دی منځ نه کوي ښځه په دې طلاقه ده. ولې وجه دا ده چې دی منځ چې نه کوي دا کافر دی، او ښځه چې د مسلمانو د کافر نکاح کېږي نه کېږي، ښځه پې طلاقه ده. که مړ شو جنازه به پې نه کېږي، د مسلمانو په مقبره کې به یې نه ښخوئ، د هندوانو په شان یو ځای کې به یې وغورځئ. دا مسله عزیزانو سخته ده. د دې وجې نه دا مشران تاسو چې په خپلو کشرانو باندې نرمي مه کوئ چې نوجوان دی بس ګورو به ورسره ځواني د پرېږده چې منځونه نه کوي، په چې بوډا شي بیا به کوي. په دې هر یو دغه باندې خپل پلار چې دی دا مأخوذ دی. مشر وروره په کور کې ورسره اول ورته دعوت ورکړه، نرمه خبره ورته وکړه چې مسله سخته ده. پس دغې نه که نه کېده دا ګېډ ورته ګلاو کړه وزه ورته په کار مې نه وي. دا هجرت هم دغې ته وایي، دا عداوت د الله دپاره هم دې ته وایي. ته دوه ځلې داسې د الله دپاره ځان خفه کړه، ځان دغه کړه، په خپله ده ستا بچی په مونځ باندې